سلامونه. دغه ورځ کې بیا د بګرام خبرې تبدیل شوې دي. نجیب آزاد چې د ولسمشر غني په وخت کې ډېر ښه چوکیان درلود او د پوهنتون استاد هم دی، یو ډېر ښه پوه انسان دی. دغه ورځ کې یو احساساتي وینا یې هم کړې ده چې امریکایان هغه د جی د 7 سپیشل فورس برخه چې د هغه تللی دی اروپا او منځني ختیځ تللی چې دوی افغانستان باندې حمله کوي. دغه خبرې چې دي حقیقت نه لري، ځکه چې په اوس مهال کې د امریکا راتګ افغانستان ته دا د طالبان پورې تړلې نه ده، دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پورې تړلې ده. که هلته طالبان ومني هم باید امنیت شورا سره دغه موضوع ولاړ شي چې امریکا افغانستان ته ولاړ شي، که ولاړ نه شي. نن مې په دغه ویډیو کې چې تاسو دلته تابنل هم ګورئ، په دې کې مې ټوله موضوعات تاسو ته واضح کړي دي چې امریکایان تګ په رښتیا تللی دي که نه. بالکل دا خبره دروغ ده. مننه.